هر قول هر عمل د محترم امام الانبیاء امام الانبیاء نبی اکرم د محترم امام الانبیاء نبی اکرم د محترم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ننګرهار ملي تلویزیون او رادیو ډیرو زیاتو عزتمنو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ خوشحاله خپلو کارونو کې بریالي او د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم درسونو ته متوجه وي. مسلمانانو نن د موږ او تاسې دغو مبارکو درسونو د لړۍ نه نویم درس دی، یعنی نه اتیا درسونه مخکې اورول شوي، دا نویم درس دی او د نویم درس عنوان دی ایاس ابن معاذ ته د اسلام دعوت ورکول. مسلمانانو تیر درس کې یعنی نه اتیا درس کې موږ او تاسې د زماد ابن ثعلبه په باره کې خبره واورېده چې د الله تعالی جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته د اسلام دعوت ورکړي او هغه بیا یوازې دا نه چې خپل د اسلام دین قبول کړي او بیعت د پیغمبر سره وکړي، د قوم په باره کې ورسره خبره وکړله چې زه به خپل قوم ته د اسلام دین رسوم. د نبوت د 11 کال په اول وخت کې په اول وختونو کې دې وخت کې یوه ډله خلک چې وکنه د اوس د قبیلې مکې معظمې ته راغله مکې معظمې ته راغله چې د قریشو حمایه د خزرجانو په مقابل کې چې دی کنه اصله کی. تاسې به خامخا د دیني علماو نه اورېدلي یو کوم کسان چې مطالعه لري او د تاریخ نه خبر وي نو هغوی په دې باندې ښه پوهېږي چې د اسلام د دین د راتګ نه وړاندې په مدینه منوره کې چې مدینه یې مخکې ورته نه ویلې یثرب یې ورته ویلې په دغې ځای کې چې دی کنه د دوه قبیلو په منځ کې جنګ چې وکنه ډېر زیات وختونه روان و دوام یې لرلو. هغه دوه قبیلې چې وي کنه یوه اوس وه بله خزرج وه. اوس او خزرج دا دوه قبیلې وي، دواړه د یو پلار زامن وو، دواړه د یو پلار زامن وو. دوی اصلا د یمن نه لاړ شوي وو، بیا په همدغې ځای کې چې دی مشت شوي وو، زندګي کوله. خو د خزرج 5 زامن وو. دیني علما د مونږ وی یا د تاریخ علما وی چې د خزرج چې سړی وو د 5 زامن وو او د اوس چې دی کنه یو زوی وو. خو دا معلومه خبر ده چې د چا 5 زامني او د بل یو زوی، خو د هغه نه ډېر اولادونه پاتې کېږي، د بل نه لږ پاتې کېږي. نو د خزرجان چې وو په اوسیانو باندې قوي وو، جنګونه ډېر زیات سره کول، په خپل منځ کې بسره اخته وو. بعضې علما دا هم ویلي د دوی په منځ کې 12 غټ جنګونه چې دي کنه شوي دي چې اولنی سمیر نومېدو، اولنی جنگ سمیر او اخرنی چې دی بعاث. په بعاث باندې بیا جنگ د دوی ختم شو بالکل. د هغې نه وروسته بیا دوی په منځ کې جنگ نه دی کړی او دوی دښمني چې د الله تعالی جل جلاله د اسلام د دین د راتګ د وجې نه په دوستۍ باندې بدله کړه. خو تر اوسه پورې خو د اسلام دین هلته نه دی رسېدلی. نو د اوس والا څه خلک چې دي که نه یو څه پلاوی وفد هغه چې دی که نه راغله مکې معظمې ته او په دې وفد کې ایاس ابن معاذ دامو.
نو د سیرت علما کرام چې دی کنه د مونږ وی چې دلته چې راغله د عتبه سره میلمانه شو، دا وفد د عتبه سره میلمانه شو او د عتبه نه کومک وغوښتو چې تاسې مونږ سره امداد وکئ. د امداد نه علاوه مونږ سره یو معاهده وکئ، تړون وکئ، یو تړون وکئ چې د حضرت په مقابل کې به تاسې مونږ سره کومک کوئ، تاسې به مونږ سره درېږئ. دې خلکو ته یې ویلې. نو دا خبره خو به پرېږدو چې هغوی درېده یا نه درېده، دا خبره پرېږدو. نو په دغه وخت کې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دې وفد راتګ نه خبر شو، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ داسې موقع د لاسه نه ورکوله چې هغلته به د اسلام د دین دعوت امکان برابر و. الله تعالی جل جلاله به چې هره زمینه برابره کړه، نو د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به د اسلام دعوت چې دی خلقو ته ورکولو. د پیغمبر علیه السلام چې خبر شو چې داسې خلک د یثرب نه راغلي دي دلته، نو دی چې دی که نه دی ورته ورغی. نو دیني علما دې مونږ وایي چې هغو سره کېناستو، ښه راغلاست یې ورته وویل هغوی ته، ستړي مه شئ، ښه راغلاست او کېناستل دا وشوه. نو وروسته یې چې دی که نه ورته ویلې هل لکم فی خیر مما جئتم له، وی تاسې ته بل داسې شی ونه ښیمه چې تاسې څه ته راغلي یئ چې د هغوی په مقابل کې د خزرجانو په مقابل کې کومک غواړئ، د هغې نه د ښه شي دعوت به تاسې ته درکړم، هغه والئ ځان سره. هغه خو هغه شي ته راغلي د مونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه هغه ورته دعوت ورکوي د دین. نو کله چې دا نوې خبره دوی واورېده هغه ورته څه وي فقالو له، نو هغه ده ته وویل وما ذاک، هغه څه شی دی ته چې دعوت ورکوې هغه څه شی دی؟ نو قال انا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، زه د الله تعالی جل جلاله رسول یم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وی زه د الله تعالی رسول یم، بعثنی الی العباد، زه الله تعالی جل جلاله چې دی که نه بندگان ته رالیږلی یم، ادعوهم الی ان یعبدوا الله، چې د الله تعالی جل جلاله عبادت وکړي. دې ته زه رالیږلی یم چې د بندگانو ته دعوت ورکوم چې د الله عبادت وکړي، ولا یشرکو به شیئا، او د الله تعالی جل جلاله سره چې دی که نه شریک نه. ما رسالت او خبره دغه ده. وانزل علی الكتاب، او په ما باندې الله تعالی جل جلاله چې دی که نه کتاب هم نازل کړی دی. ثم ذکر لهم الاسلام، او بیا دوی ته چې دی که نه د اسلام د دین نور احکام چې دي که نه هغه یې وښویده، هغه یې ورته بیان کړه. وتلا علیهم القرآن، او په دوی باندې د قرآن کریم آیاتونه چې دي که نه هغه هم تلاوت کړو او دوی ورته غوږ نیولی. فقال ایاس ابن معاذ، د چا باره کې چې نن د مونږ درس دی، نو دی وی دی ده چې دا خبرې واورېدې، د قرآن کریم تلاوت یې واورېدو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلوک چې دی که نه ولیدلو، نو ده وویلې ای قومو هذا والله خیر، ای د ما قومه هذا والله خیر. بس د خیر شی خو دغه دی که نه، دغه دښمنۍ او دغه مشکلات دغه به څه کوو چې دغې پسې ګرځېږو، دغه صحیح شی دی. دا به والو، یعنی مطلب د دا و د ایاس مطلب دا و چې دغه دین قبول کړي، دغه بلنه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکوي دا تاسې قبوله کوي، دا مطلب ښه ده. هذا والله خیر مما جئتم له، اچیشته چې تاسې راغلي قسم په خدای دی د هغې نه چې دی که نه دا کار چې دی که نه ښه دی. فاخذ ابوالحیسره چې انس ابن رافع نومیږي، وی هغه چې دی که نه یو موټی خاوره چې دی که نه راواخیسته، فضرب بها وجه ایاس ابن معاذ، د ایاس ابن معاذ مخې چې دی په دې خاورو باندې وویشتو، دا خاورې چې دی د هغه په مخ باندې ورویشتې، او ورته ویلې چې دعنا منک پرېږده مونږه، فلعمري د ما د په خپل عمر باندې قسمي، لقد جئنا لغیر هذا، مونږ خو دې ته نه یو راغلي که نه. موږ خو دا مطلب نه دی چې موږ دلته د اسلام دین قبول کړو یا مثلا د بل چا خبرې ته غوږ ونیسو، مونږ خو بل شي ته راغلي یو که نه. لقد جئنا لغیر هذا، مونږ بل شي دپاره راغلي یو. او ما قدم وفد پلاوی چې دی که نه هېڅ کله به په داسې شي باندې راتګ نه وي کړی، اذن په دغه وخت کې علی قوم، یو قوم ته بشر مما قدمنا به علی قومنا، وی مونږ چې څه شي ته راغلي وو او دا شی ورته ویسو،
نو دې قوم به سخت د شر والا شی د په فکر د انس ابن رافع په فکر باندې وی ډېر بد شی چې دی که نه هغه به قوم ته وړی ده چې دا خبره وکړه خو یو سړی و ایاس دی خو زور نه رسېدو فصمت ایاس چې دی چپ شو خبره یې ونه کړه وقام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنهم پیغمبر اسلام د دوی نه جګ شو بس د دوی نه روان شو وانصرفوا الى المدینه او دوی چې د مدینې منورې ته لاړل خبره خو ونه منل شوه دلته دوی خبره ونه منله او د یاس خبره چې ده که نه غیرت کړه رد خو له پرېږده په مخ باندې په خاور باندې وویشتلو دونه مخالفت چې دی که نه ورسره وکړ دوی د دې ځای نه لاړل به چې لاړه نو دیني علما د موږ وایي د سیرت علما وی ثم لم یلبث ایاس بن معاذ ان هلکه وی ایاس چې د ډېر وخت تېر نه کړی د دې نه وروسته وی مړ شو ځینې دیني علما چې دي که نه یا د سیرت علما هغوی وایي چې د بعاث په جنګ کې مړ شو خو اصلا د بعاث د جنګ نه مخکې مړ شو د بعاث جنګ له نښتی نه و چې دی مړ شو دی مړ شو او دیني علما چې دي که نه د ده باره کې وایي چې وکانه یهلل الله تعالی بس د الله تعالی جل جلاله تهلیل کولو لا اله الا الله ویلې ویکبره او بل د الله تعالی جل جلاله لوی بیانوله الله اکبر ویلې ويحمده الحمدلله ویلې ويسبحه او سبحان الله ویلې عند موته د مرګ په وخت کې د مرګ په وخت کې دا کلمات چې د اسلام والا کلمات دي د مسلمانانو والا دي دی ویلې فلا یشک قومه له مات مسلما وی د قوم چې دی که نه دا شک نه کولو شک چې دی به مسلمان نه یعنی هغو داسې ویلې هغوی داسې فکر کولو چې دا ایاس چې دی که نه دا مسلمان مړ شو ځکه دا کلمې چې وی خو معلوم خبر ده د مسلمانۍ خبره ده اللؤلؤ المکنون 548 صفحه اول جلد الرحیق المختوم 196 صفحه او مسند احمد د حدیث شمیره چې ده 2619 مسلمانانو دا د ایاس ابن معاذ په باره کې خبره وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت ورباندې اثر وکړي او آخر کې چې دی که نه دی مسلمان هم مړ شو زه د هغوی په باره کې نوره خبر نه کوم مخکې مې تاسو ته یو دفعه ذکر کړه چې دا د اوسیانو او د خزرجانو په منځ کې جنګ چې و که نه د ډېرې مودې نه جاري و ځینې دیني علما چې دي که نه هغوی وایي 140 کاله د دوی په منځ کې چې دی که نه جنګ روان و او بعضې علما چې دي که نه هغوی وایي چې نه 120 کاله روانو یعنی مطلب دا د مودې په باره کې چې دی که نه د مدت په باره کې چې دی که نه دوی اختلافات دي خو 120 کاله هم ډېر زیات شی دی او ډېر زیات نفر چې دی که نه دوی په منځ کې مړه شو خو د هجرت نه 15 کاله مخکې او یا د هجرت نه 3 کاله مخکې د بخاري شارح ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه چې دی که نه تاسو د الله تعالی جل جلاله یو بل حکمت ته ګورئ چې دا د بعاث جنګ چې پیښ شوی ولې پیښ شو یعنی څنګه پیښ شوی دیني علما حکمت بیانوي وی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د 15 کاله وړاندې د دوی په منځ کې چې دی که نه دغه جنګ پیښ شو بعاث چې دی که نه دا د بنو قریظه ځای و ځینې وایي چې دا یوه کلا وه بعضې وایي چې نه زراعتي څه ځمکه وه په دې کې چې دی د بنو قریظه و په دې کې دا جنګ پیښ شو دا ځای چې دی دا د بعاث په نامه باندې یادېدو دې جنګ ته چې بعاث وایي د دې وجې نه چې دغه ځای کې دا جنګ پیښ شوی و نو د سیرت علما چې دي که نه هغوی وایي چې کله جنګ ونښتو اوله خو خزرجان خو ډېر و ما مخکې تاسو ته خبره وکړه قوي و ورباندې نو هغوی کامیاب شو نو کله چې هغوی کامیاب شو د دوی دا مشر چې و د اوس والا د اوس مشر چې دی که نه هغه چې دی که نه هغه ویلې چې لا اعود حتی اقتل زه به هیڅ کله بیا ونه ګرځېږم لاړ به نه شم تر څو پورې چې دلته ووژل شم فان شئتم یا معشر الاوس ان تسلموني ففعلوا که ما دوی ته ژوندی تاسې سپارئ ومې سپارئ ورته خو زه ځم نه زه جنګ کومه فعتفوا علیه ټول بیرته په ده باندې راوګرځېده وقاتل عنه غلامان او 2 دانې هلکان چې د یو سړي زامنو پلار یې خلیفه نومېدو وی دا دواړه د خپل مشر ته راغله او یې د نه دفاع کوله جنګ یې کولو تر دې پورې چې دا دواړه مړه شو
دا دواړه چې د خپل مشر د دفاع کوله دا دواړه مړه شو. خو دغه وخت کې د الله تعالی جل جلاله حکمت ناڅاپه یو غشه چې دی که نه یو غشه راغی د خزرجیانو مشر چې عمر ابن نعمان البیازي نومېدو وی ده باندې ولګېدو او ده باندې چې څنګه ولګېدو مړ شو. د خزرجیانو مشر چې دوی دا کامیابه ډله وه دا الله تعالی جل جلاله په دې غشي باندې وویشتو مړ شو. چې مړ شو نو د 4 نفرو خزرجیانو یوه شړۍ کې چې دی که نه دی بار کې وړلو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې تاسې نوم سره اشنا یې لوی منافق رئیس المنافقین دا هم د دې قبیلې سړی د خزرجیانو خو جنګ ته نه و راغلی مګر د جاسوسۍ په ډول به یې حالات اخیسته چې کوم څوک کامیابیږي دی چې د حالاتو تفحص کې و څېړنه یې کوله نو چې دا مړی ورباندې ورغی د 4 نفرو په شړۍ کې دا بار کړی دی دا بیازي دا بار کړی چې وړي د دې ځای نه وکاږي نو هغه چې کله ولیدو په عوض د دې چې پې خفه شي سره دی چې د قوم مشر و یا د قوم سړی و نو ورته ویې ذوق وبال البغي ذوق وبال البغي بس وڅکه هغه د سرکشۍ والا جزا دی دا تا ته سرکشي چې دی که نه درکړه شوه. نو دې نه وروسته چې مشر یې کله مړ شو الله تعالی جل جلاله خزرجیانو ته ماتې په لاس باندې ورکړه او اوسیان چې دي که نه الله تعالی کامیاب کړه او د بعاث د جنګ نه وروسته بیا جنګ چې دی دوی په منځ کې بیخي پېښ شوی نه دی د اسلام دین دوی ومنلو الله تعالی جل جلاله دوی ورونه جوړ کړه. خو دیني علما یوه مهمه نقطه دې باره کې بیانوي وی دې جنګ کې چې د لوی متکبرین د دواړو قومونو لوی متکبرین هغه کسان چې هغوی د اسلام په مقابل کې خنډ کېده نه مسلمانېده او د اسلام سره ضد لرلو پیغمبر سره ضد لرلو یا کوم کسان چې راغلي و دلته مخکې مسلمانان شوي وو هغوی سره دښمني کوله هغه الله تعالی جل جلاله په دې جنګ کې ووژل شو او زمینه دې ته برابره شوله چې کله پیغمبر علیه السلام راغی هجرت یې وکړي مسلمانان راغله د دین دعوت یې خلکو ته ورکړي ډېرو خلکو چې دی که نه بیا د اسلام دین ومنلو ځکه هغه متکبرین چې دي که نه هغه مړه شوي وو. هر کار کې د الله تعالی جل جلاله حکمت دی هر کار چې الله تعالی کوي د مصلحت او د حکمت مطابق کې بې حکمت او بې مصلحته د الله تعالی جل جلاله هیڅ کار نه وي. بالکل دا د موږ او تاسې نویم درس تر یو نویم درس پورې تاسې په الله تعالی باندې سپارم. یو نوی درس به انشاءالله د موږ او تاسې د معراج په باره کې یو د معراج درس چې دی د معراج واقعه سخته مهمه واقعه ده او سخت عبادتونه او سخت درسونه او عجیب او غریب روایات په هغې باره کې راغلي انشاءالله تر هغې پورې تاسې په الله تعالی باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.